د حال ویلو زمي نشتا د ګلو ډک زړګې بتور له هتوړما. دا یو حقیقت دی چې ماشوم د خپل پلار د سترګو تور او د مور د زړه ټکور بللی شي او بیا چې کله یو ماشوم بیمار شي او کورنۍ یې د علاج کولو وس هم نه لري نو دلته ټول کور کې پریشانی دغسې دی راشي چې د ټولې کورنۍ د شونډو نه یې خندا هیره شي او مایوسي یې د سترګو نه رااوري. د بنو محمد خیل سره تعلق لرونکي شپږ کلن سید عمر هم د بونمیرو د ناروغۍ ښکار شوی دی. همدغه وجه ده چې ټوله کورنۍ یې د مایوسۍ او پریشانۍ یو مجسم تصویر جوړ شوی دی. د سید عمر پلار عابد وایي د بچی د علاج کولو یې پوره کوشش کړی دی ولې د بونمیرو په علاج چې کم لاګښت رادرومي هغه د دوی د کورنۍ د وس خبره نه ده. شوکت خان هم خو هغه ته پاس کړلی خیط آباد میډیکل کمپلیکس ته خوا دې کوي چې یاره دی لا علاج دی پان آباد یې میشته یو اسپتال ولیکه سی ام ایچ چې په پنډیشه دی بونمیرو خو میشته پهلا د اندازه وانه چې زری دی هدی ای چې لکه اډیکې شموزه دی که صدا بونمیرو دا ته یای دغه ټرانسفر کول غوړي 35-40 लाख रासा उपतुस खर्चा आती वाश میږي وسوات نه راتی. شپږ کلن سید عمر که د ورځې د ماشومانو سره لا د پلار په موبایل باندې مشغول وي ولې شپه ټوله د دردونو نه په ویښه تېروي. که چېرته مخیر حضرات سرکاري او غیر سرکاري خیراتي ادارې او لا خواخوږي شتمن انسانان وغواړي نو د دې ښایسته ماشوم علاج کیدی شي او ژوند یې د مرګ د خولې نه ژغورلی شي. اوس همیشه لکه حکومت ته دا اپیل کوي چې که چیرې زموږ سره څه امداد وشي چې د ژوند بچګولی څه ذریعه جوړه شي که نه دغه خرچه چې کومه یې دا کړې ده په دغه خو موږ مخه نه ویني بس کیر ته راغلي څه طریقه نشته لکه اوس موږ چې مخشه تاک به وکړي. د انساني همدردۍ په خاطر د سید عمر کورنۍ د سرکاري او غیر سرکاري خیراتي ادارو او سیاسي چارواکیو نه هیله لري چې د سید عمر د علاج په لړ کې به دوی د مایوسۍ سره نه مخ کوي. گوهر وزیر، خیبر نیوز، محمد خیل، بنو. ارمان به هلا زما درشي چې کټ مې واخلي تورو خاورو